السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په خارج کې سرای را نسو نو دلته سرای دغه نه راکوي چې موږ یې رانیسو او یا یې وس نه لرو نو بیا په پښتو باندې راکوي. مثلا سرای قیمت 6 لکه روپۍ دی، دې په پښتو باندې موږ ته راکوي هغه په 7 یا 8 لکه روپۍ. د میاشتې به مثلا خپل قسطونه ورکوو. دلته دا قسطونه 2 صورته دي. یو چا دی مقرر قسط دی وایي دا به راکوې، په دې کې څه مشکل نشته. اوس سرای دی د 15 لکو سرای دی په نغدو خرڅېږي په کښ باندې، یا مسلمان یا کافر تا ته درکوي په 8 لکه روپۍ د میاشته خپل قسط ورکوه، په دې کې هېڅ مشکل نشته. یو صورت یې دا ډول دی چې دلته اوس مثلا د سرای قیمت 15 لکه روپۍ دی، دې تاسو ته په 6 لکه روپۍ درکوي. د میاشتې به خپل کښت ورکوې، نو په کښت کې تا ځنډ وکړې دی بیا اضافي فیصدي پسې درغورځي، دغه نو بیا سود راځي. هغه تاسو ته ورکول په دې کې څه مشکل نشته چې ته یې ورکړې، غاړې مو نه دي په باندې، دغه اخیستونکي دغه کافرانو غاړې باندې دي. او بل په دغه مسله کې چې اوس په دارالحرب کې یا کفري ملکو کې له دوی سره سود کول یا نه کول دا اختلافي مسله ده، ځکه امام ابو حنیفه رحمة الله مبارک او امام احمد رحمة الله مبارک هغه په دارالحرب کې د کافرانو سره سودي لین کول داسې مشکل نه لري. خو امام یوسف صاحب او امام شافعي رحمة الله پر دې باندې دي چې یا کافر که مسلمان سود نه دی ورسره روا، ځکه نصوص مطلق راغلي دي. هدایه جلد 3 صفحات یا باب الربا، او دغه رنګه بهرایت جلد 5 صفحه باب الربا هغه وایي لا ربا بینهما فی دار الحرب عندهما، کافر د مسلمان په مابینځ کې سود نشته. چې کوم مسلمان نه سود پر کیلان دانو سود بلل کېږي نه. نو په دې کې محترمینو د عربو علماو دا فتوا ورکړې ده چې دغه سرایونه رانیول پروا نه لري. نو دلته اوس تاسو ضرورت څونه دی؟ اوس بعضې وایي چې موږ چې په کوم د کرایو په سرایو کې پراته یو ډېر لرې پراته یو، ډېر په تکلیف سره خپل ځای ته ورسېږو، په ډېر تکلیف سره خپل دکان یا خپل استوګن ځای ته موږ تګ راتګ کوو. نو محترمو په دې کې داسې تاسو وکړئ چې یو اسلامي طریقه ورته مختاره کړئ. مثلا په 15 لکه روپۍ سره قیمت لري، دی په سودي حساب باندې په هغه په 6 یا په 7 لکه روپۍ درکوي. تاسو ورته ووایئ چې مثلا په 8 لکه روپۍ یې راکړه، ګران یې راکړه، په هغه قسطونه چې موږ درکوو که وځنډېدل فیصدي سود ما پر اچوي. او دا چې اوس زه له تا څخه مثلا شی رانیسم، زه له احمده څخه شی رانیسم، د 15 لکه شی د په 7 لکه روپۍ باندې د کال په پور یا د 2 کلو په پور رانیسم، اوس زه د تا پیسې پر خپل ټیم وصلوم، دا خو سود نه دی، دا زیادت د پور په وجې دا خو سود نه راځي. اوس نو که ما دې پلار کښت وځنډاوه نه مې درلودې یا نو چې بیا دی فیصدي پسې رااچي، مثلا چې دغه 2 روپۍ د ستا د ځنډ په وجې باندې زه جرمانه در باندې لګوم یا سود در باندې اچوم، دغه صورت نو حرام صورت دی. نو هغه کوم بلکل مخ نه ځین ګرځېدی، بیا ستاسو غاړې نه پابندېږي، دغه اخیستونکي غاړې پابندي دی. لکه رشوت سړی یو چا ته ورکوي چې هغه رشوت ستا ضرورت او ستا یو کار وي، بیا د پیسو څخه رشوت څخه نه کښتې ورکړې، نو د دپاره د اخیستونکي دپاره حرام دي، ځکه ته خپل حق ته وصولي کړې یا خپل حق ته ځان ته رسوې. نو محترمینو په دې کې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې هغه قسطو باندې داسې ګران داسې له سودو څخه یې هغه ځان خلاص کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.